دا چې زموږ باغونه پر اړ باندې ودرول او په ډېر دغه دوه تڼکې پاته دي دا ځکه په ډېر ختم کې دی دوه ډانګې ولاړ دي. السلام علیکم، زه فضل الرحمن. د پښتونخوا په سیمه کې د سیلابو له وجې کم نقصانونه سوي دي هغه د شماره وتلي دي. زیاتره نقصانونه و زمینداره ته رسېدلي دي. ډېرو علاقو کوریج سوی دي. داسې علاقې شته چې د داوسه په میډیا کې راغلي هم نه دي، لکه توبه سګزی علاقه چې پر هغه باندې ډیمونه ورماسلو او د هغه له وجې د هغه علاقې ټوله باغونه کورونه ورسره تباه سولو او د داوسه هیڅوک ورغلي نه دي. لارې بندې دي، په علاقه کې ناروغیانې پیدا سوي دي، د خوراکي قلت کې پیدا سوی دي. یو چا ماته د توبې سګزی څخه میسیج راکړی دی، تاسو اول هغه واورئ. جی السلام علیکم، زه توبې سګزی تحصیل دوبندي کلي څنګ سره تعلق لرم. په حالیه سیلابو کې زموږ د کلي او دغه رنګه د کدني مانده پر غاړه ټوټل باغونه سیلاب یوړو. د خلکو د 13 کلو مهنت په خاوره کې میلاو شو. په علاقه کې خلک اوس په وچ وړو هم وس نه لري. د انتظامیه درخوا د طرفه در اوسه څوک تش کتو ته هم نه دی راغلی، امداد خو لا ته پرېږده. موږ د انتظامیې څخه او د پاک فوج څخه دا اپیل لرو چې علاقې ته دې راسي او د نقصاناتو جایزه دې واخلي او دغه رنګه د خلکو ته امداد راواستوي. لکه څنګه چې تاسو واورېدلو چې د داوسه توبې اسګزي ته هیڅوک هم نه دي تللي، لارې بندې دي، خوراکي قلت پیدا سوی دي، ناروغیانې پیدا سوي دي او د زمیندار ډېر نقصانونه سوي دي. په زراع او درختې دغه روز د وړي دي. د ګورنمنټ څخه او د مخیره خلکو څخه د فاونډیشن والا څخه زه دا ریکویسټ کوم چې د توبې اسګزي ته د خپل ځان ورورسوي. دا مانده اوس ناولاده څوک یې نه پېژني. دا چې زموږ باغونه پر اړ باندې ودرول او په ډېر دغه دوه تڼکې پاته دي دا ځکه په ډېر ختم کې دی دوه ډانګې ولاړ دي.